وطن او ناخواله ټول وطنوال په غم غمجن او په درد دردمند دي او هر څوک هلې ځلې کوي موږ هم پکې خپل اند او فکرونه شریکو ځکه چې وطن دی او دا وطن په هر بچی باندې یعنی په هر افغان باندې حق لري چې دې د آبادولو او د دې د آبادۍ او د سوکالۍ او د امن هلې ځلې وکړي هغې ته ویلی شي د وطن وفادار بچی او هر څوک چې خیانت ورسره کوي خرڅوي پردي پات وي د پردو دپاره کار کوي خپله خاوره خرابوي او خپلې خاورې ته جنګونه راوړي خپل ملت خپل قام وژني هغې ته خاین ویلی شي هغه یوازې داسې نه چې د ملت او د خاورې سره خیانت وکړه او لاړه هغه د خدای په درګاه کې هم خاین دی د هغه منځونه روژې زکاتونه هېڅ نه دي قبول ځکه چې دا خاین دی یو سړی چې د خپلې مور سره وطن مور ده مور 9 میاشتې یو اولاد په ګېډه ساتي او بیا یو 2-3 کاله شیدې ورکوي د مور څومره حق دی هماغه مور په دې خاوره زیږېدلې ده او دې خاورې ځای ورکړی او په دې خاورې کې چې څومره خوړلي څښلي دي د هماغې نه د دې فزیکي بدن جوړ شوی دی شیدې او تا ته یې درکړي دي او ته بیا په دې خاوره ژوند کوې نو کله چې د 3-4 کالو د مور دومره حق وي بیا د ټول عمر چې ستا ټولې ګندګیانې په دې کې خوندي دي بیا چې مړ شي همدلته ځای درکوي خدای پاک د هېڅ څوک کډوال کوي نه په دې خبرو باندې هغه کسان پوهېږي چې هغوی کډوال شي په ژوند کې کار څه ولري هېڅ نه لري او که بیا مړ شي بیا به د څوک مړی په هر هدیرې کې نه پرېږدي او په خپل وطن کې چې په هر ځای کې مړ شو هدیره د خپله ده خاوره د خپله ده نو ځکه دې ته وایي مور او د دې مور سره خیانت کول بدترین انسان دی ځکه چې مور یې ونه بخي او د مور زړه یې ازار کړی وي هغه انسان خدای نه بخي نو دغسې که د مور خدمت یې نه وي کړی د وطن خدمت یې نه وي کړی او وطن یې نه وي آباد کړی د آبادۍ دپاره کار نه وي کړی د وطن دوست ته دوست او دښمن ته دښمن نه وي ویلی او ورته نه مخاطب شوی هغه داسې خاین دی لکه مور لکه د مور سره سودا لکه د مور سره خیانت عزیزانو په هیر منشي چې هر وګړی لکه مور چې په هر اولاد باندې حق لري کار څومره ډېر اولادونه یې که یو یې که دوه او که لس او که 12 همدغسې په هر وګړي باندې د دې وطن حق دی چې د دې د آبادۍ دپاره او د سوکالۍ دپاره هلې ځلې وکړي نور وطن دی په دې کې به نظامونه بدلیږي را بدلیږي کله به یو ښه نظام وي کله به بد نظام وي هغه هم زموږ او ستاسو د اعمالو سره تړاو لري که موږ او تاسې سم یو سم نظامونه به راځي ولې نظام څه د خدای د طرف نه راغورځول کېږي نه په خپله خلک جوړوي ولس یې جوړوي نو که موږ او تاسې جوړ یو ښه نظامونه به راولو او که موږ او تاسې خراب یو نو خراب نظامونه به راولو او چې خدای پاک بیا راباندې خراب راولي د هغې ملاتړې به کوو هغې ته به بنګړې اچو او که ښه راشي د هغې نه به مرور یو نو عزیزانو په ټولو باندې حق دی نو اوس زموږ او ستاسې په خاورې باندې اسلامي نظام دی راځئ چې د زړه له کومې د دې موږ او تاسې ملاتړ وکړو آباد یې کړو یو خو که موږ او تاسې د دې ملاتړ وکړو او د دوی سره یو نو هغه اشتباهات هغه خطاګانې چې دوی کوي هغه به ور په ګوته کوو نیوکې به ور باندې کوو چې دا مه کوئ او په خپله به هم خدمت کوو که موږ او تاسې هم داسې مخالفین پاتې شو په خاوره خو څوک نه کوي خارجان دي ولې چې هغوی د مفته ډوډۍ هم رسېږي او که نه دي کاروبارونه هم ښه دي نو د وطن په کیسې کې نه دي چې څوک د ولږې مري او که څوک هر څه ورباندې کېږي د دوی په څه نو
د دې نظام هم په موږ او تاسې باندې حق دی څنګه چې موږ او تاسې د مخکیني نظام هم داسې د درنګ نظام نه و چې ګونې موږ او تاسې وایو چې داسې څه یې وکړل داسې آبادیان یې وکړلې تاسې باور وکړئ په سلو کې 15% دوی په خپلې خاورې باندې دا بودیجه نه ده لګولې دغه مالونه چې دغه چاندې او دغه خیراتونه چې نړیوالو ورکړل په سلو کې 15% په خاورې نه دي لګولې ټول بیرته تللي دي خارج ته او هغه هم د چا نه پټ نه دي چې د ګوتو په شمېر کسانو باندې چې دی دغه وطن لوټ شو په دوبۍ کې او په ترکیه کې او په نورو جزیرو کې او په اروپا او امریکا کې او په کاناډا کې تر ماسکو پورې خلکو ور باندې هلته بلډینګونه جوړ کړل زمونږ او ستاسو په وینو باندې دوی بلډینګونه جوړ کړل نو دا اوسنی نظام چې دی که چېرته واقعیت سره وي او په رښتیاو باندې شو نو صحیح دی چې موږ او تاسې ما ته خو په خپله نه ښکاري خو بیا چې زه د افغانانو ګورم زه وایم چې دوی په کوم ځای کې لوی شوي دي زه دغه اروپا کې خو شپېته اویا اتیا کاله وشو چې دوی په اروپایي ملکونو ته مخه کړې وي ستاسو که په پنجشیر کې دي او که په ننګرهار کې دي او که په کندهار کې دي او که په بغلان کې دي او که په هرات کې دي او که په پکتیا کې دي او که په خوست کې دي او که په لغمان کې دي موږ او تاسو خپل مشران لیدلي دي د هغوی ګیرم لیدلي د هغوی پګړۍ هم لیدلي د هغوی لباسونه هم لیدلي موږ د چا بچي یو زه نه پوهېږم چې څوک وایي پګړۍ دي او څوک وایي چې ګیري دي او څوک وایي چې مولا دی په موږ او تاسو کې به هغه ښه سړی و چې ښه پګړۍ به یې والې وه ښه لباس به یې و پوهه به و فیصلې به هغه کسانو کولې چې هغه به علما وو هغوی به ښایسته لباسونه وو علم به یې لرو د انصاف به یې لرو نو موږ او تاسو دغه شي نه وي ښکاري دا ځکه چې دا موږ او تاسو یو څو نظامونه د 20 کاله په موږ باندې تېر شو نو که چېرته موږ او تاسې یعنې ډېره د شرم خبره ده ډېر په تعصب سره زه دا خبره کومه چې دوی دغه کوم کسان تربیه کړل اوس دوی وایي چې افغانستان سوونه کاله داسې و سوونه کاله داسې نه و تاسو سوونه کاله خپل ترتیب وکړئ د دنیا د نړیوالو سره به موږ ګپ وګزو موږ باید علم وکړو تعلیم وکړو زده کړې وکړو د وطن لپاره خدمت وکړو او د ځان سره خدای راضي کړو زموږ دا ټول کارونه دې دپاره دي څنګه چې خدای پاک موږ او تاسو ته امر کړی خدای پاک باید موږ او تاسو راضي کړو د اسلام د چوکاټ نه باید موږ او تاسو ونوځو نو خبره نه غواړم رانه اوږده شي موږ او تاسو باندې د دې وطن د دې نظام حق دی باید ملاتړ یې وکړو دا نه چې دوی هر څه کوي لکه د پخواني نظام په هغې کې لږ لنډه غروڅۍ وکړل ما نه خو هېڅ ولاکه پیرېږي دغه لوی کیسې چې دا ټول نړیوال ورباندې خبر دي لکه الیپور راغلی چورلکه یې وویشته او عسکر یې وویشته او مړه یې کړل څوک و چې نیولی وی دې ته هم ته نظام دی یو به راپاڅېد ویل به نه افغان منم نه افغانستان منم نه بیرغ منم نه ملي سرود منم نه دا نن چې بیرغ کوز کړی ټوله دنیا راپاڅېدلې بیرغ ستا په نظام کې هغوی بیرغ نه مانه ورونه یې ورچولي ښه نه یې غواړم چې په هغې کیسې کې لاړ شم نو راځئ چې موږ او تاسې نظام سره ملاتړ شو او د دې کوتاهیانې دوی ته ور په ګوته کړو دا نظام یوازې د څو کسانو نه دی یوازې د هغه کسانو نه دی چې هغوی په غرونو کې جنګېدلي دي 20 کاله دا زما او ستا د هر ولس د وګړي کار دی چې د دې نظام ملاتړ شو او که نه شو خپل نظام ته او خپلو افغانانو ته موږ او تاسې خاینان وایو او پردیپاله وایو نو پردیپاله خو موږ او تاسې ولیدل نظام چې ړنګ شو ځینې خبرې داسې وي چې حقایق دي حقیقت وایي شره ظاهر ګوري پخوانی نظام چې ړنګ شو د دوی بچیان چېرته لاړل څوک چې پاتې دي هغوی هم لارې لټوي ولې چېرته ځي چا چې روزلي وم هغو سره ځي ډېر په بخښنې سره دا خبره کوم که دوی د وطن دپاره کار کولی په وطن کې به پاتې وای تاسو څه وایئ چې دغه په سوونو زره چارواکي لوړ پړي او ټیټ پړي دا ټول ووتل نه د چا چې وس وشو ووتل نور په افغانستان کې دي دا خبرې درواغ دي چې وایي وژل او وژني او داسې کوي او هغسې کوي په دې کې شخصي دښمنیانې دي چې کېږي ها که موږ او تاسې دې نظام ملاتړ شو باید ور په ګوته کړو هره ورځ چې کوم کار کوي ورته په ګوته کړو چې دا تاسو کړی دی ستاسو چارواکو کړی دی باید د دې مخنیوی نه شي موږ او تاسو وشي باید موږ او تاسو ورسره همغږي اوسو ملاتړ یې اوسو په جریان کې اوسو نو راځئ زما د خبرې مقصد دا دی چې د دې نظام ملاتړ شو د دې نظام
ملاتړ په موږ او تاسې باندې داسې فرض دی لکه مونځ او روژه، ولې دا اسلامي نظام دی او دا موږ او تاسې ګورو. مخکې خو یې نوم اسلامي جمهوریت، نوم اسلامي جمهوریت، خو د خدای هغه کارونه چې په کفارو کې نه کېږي دوی به کول. نو الله مو ښاد او آباد لره، فکر په وکئ. دا زما اندو زما شخصي نظر و. نو تاسو خپل نظرونه د ملګرو سره او د خویندورونو سره او د ولسي وګړو سره شریک کاندئ. نو په دې کې زموږ ستاسو خیر دی. دا نه چې هر سړی کیني څوک د ډوډۍ پسې ورک او څوک د شخصي اراضو پسې ورک او څوک چې دي د نفس او د خواهشاتو په پوره کولو کې ورک. نه، داسې نه کېږي. وطن به هم لاړ شي او ځان به هم لاړ شي او شرم به هم لاړ شي او حیا به هم لاړ شي. الله مو ښاد او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.